والو او خواږه کتونکو، زه د AVT چینلز د طرفه تاسو ټولو ته ستړي ماشي وایم، ستړي ماشي تاسو. موږ یو نوی پروګرام شروع کولو کې یو. د دې کوربه چې د زه اعجاز نیازي او ما سره زما ډېر خوږ دوست طارق جمال. ستړي مشه مینوالو، انشاءالله چې دا څنګه چې نیازي صاحب وویل دا یو نوی پروګرام دی، ماحول داسې دی د حجرې ټنګ ټکور هم پکې دی او تاسو سره به ګپ شپ هم کوو او انشاءالله موږ سره به ډېر ښه میلماني او نور تفصیل به تاسو سره نیازي صاحب وکړي. تاسو پته شته چې AVT چینل چې ده همیشه د سینیر فنکارانو هم قدر کړی دی او د نوي فنکارانو لپاره یو اکیډمي حیثیت لري چې دلته که تاسو ګورئ اکثریت موږ نوي سندرغاړي، نوي اکټران، هنرمندان، میوزیشنز دا چې دا راوړاندې کړي دي سکرین ته او هغوی په دې ملک کې یو ډېر لوی نوم پیدا کړی دی. دا ټایم ما سره ډېر خواږه دوستان ناست دي. زما زه به څه ووایم اوس که ووایم چې بچپن یار نو ما نه خفه کېږي، وایي چې ته زما عمر ښه لګیا یې. افتخار قیصر صاحب دلته ناست دی. څنګه حال دی افتخار قیصر صاحب؟ السلام علیکم نیازي صاحب. وعلیکم السلام. زما نیکه به ماته چې نیازي صاحب ما سره لوبې کولې دعاګانې چې ډېره مننه ستاسو د AVT خیبر چې تاسو مونږ راوغوښتو. جی تاسو ډېره مهرباني. دا افتخار قیصر صاحب سره په خوا کې اسلام ګل خان ناست دی. څنګه حال دی اسلام ګل خان؟ خدای دې وبخښه، الله دې ایمان نصیب کړه. ماشاءالله ماشاءالله. د AVT خیبر لکه یو دا کوشش دی چې دې نوي فنکارانو له دغه ورکړي ترقي ورکړي، هغه راښکاره کوي او ښې ښې ډرامې کوي. مونږ یې ډېر شکریه ادا کوو. نن هم زه د هغه په سټیج باندې ناست یم، زه خو یو غریب سړی یم خو ما له هم دومره عزت راکړو چې زه هم دلته نن ناست یم. AVT خیبر ته سلام. بل خوا ما سره ناست دی عشت عباس صاحب. څنګه حال دی جی تاسو؟ الحمدلله د الله شکر دی او د خوشحاله خبره دا ده چې AVT خیبر همیشه په دې موږ خوشحالېږو لکه نوي فنکارانو له موقع ورکړې ده او پوره هنټینګ یې کړی دی، ګرځېدلي دي بالکل. او داسې اجره په اجره کلي په کلي فنکاران دی روغ کې دي او هغه سکرین ته راوستي دي چې نن د هغې یو نامه ده او د هغې یو پېژندګلو شته صحیح. او د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه AVT خیبر دی. بالکل بالکل. نو لکه څنګه چې هغوی داسې نوي فنکارانو سره کړې ده، دغسې زاړه فنکاران هم صحیح مختلفو موقعو باندې مختلفو ایونټس کې راغوستي شوي دي صحیح او موږ سره خبرې اترې شوي دي او موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو او مبارکباد ورکوو الله چې همیشه لکه د پښتو ژبې دپاره ډېر ضروري وه چې چینل وی. بالکل. او الحمدلله د پښتو ژبې په ترقۍ کې په ترویج کې د AVT خیبر ډېره لویه حصه ده او دا یو تاریخ دی. خوږو کتونکو موږ سره خوا کې رؤف نگار، تاسو به اکثر په ډرامو کې هم کتلی او ډېر ښه فنکار دی، زموږ ډېر ښه دوست دی او ډېر شریف انسان دی. بالکل. مننه نیازي صاحب، ډېره مننه. د دې کوم لفظونه چې تاسو ما لپاره استعمال کړي لایو خو نو دا ستاسو لیوالی دی، ډېره مننه. او زه د AVT هم ډېره مننه کوم چې دغه وخت سره زموږ پہچان دی. موږ راغلي د PTV نه یو خو موږ له پېژندګلو AVT راکړې ده. بالکل. ډېره مننه. او دغه وخت سره چې AVT د پښتو څومره خدمت کړی دی او کوي لګیا دی او چې پښتو ژبه څومره په بهر ملکونو کې څرګنده کا، دا د AVT کریډټ دی. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، نیازي صاحب خو د هنرمندانو تعارف تاسو سره وکړو. زه تاسو سره د داسې هنرمند تعارف کوم چې یقین وکړئ دوی خو ټول وایي چې یاره AVT خیبر یې فنکارانو له نوم ورکړی دی. هغه فنکار نن سره موږ سره موجود دی
او عمدې ای وي ټي خیبر په شیشه باندې راغلی دی او الله تعالی ولو یو ډېر لوی نوم ورکړی دی نو زه ستاسو پیژنګلو کومه شاهد ملنګ سره. شاهد ملنګ څنګه یې؟ ملګرو شاهد ملنګ چې واقعي ملنګ دی او انشاءالله په دې پروګرام کې به ردنه خوږې خوږې سندرې مورو او خاص کر د مسافرو دپاره هم دی ډېرې ښکلې سندرې وایي او د ده ټول ټیم چې کوم دی راغلی دی نو انشاءالله چې نن دا شپه یخني ډېره ده خو چای به هم څکو او ګپ شپ به هم لګو. ځینې عزیز صاحب بیا طارق جمال په خوا کې یو ناست دی خوا ګوري لګیا دی سلیم شوق صاحب دا ډېر ښه آرټسټ دی ډېر ښه پرفارمر دی زمونږ ډېر ښه دوست دی او خدای شته چې د ټایمینګ ډېر پابند دی هغه ډېر پابند دی. بهرحال د سره به هم خبرې کوو موږ نو دا پروګرام لږ مخته بیایو. افتخار کیسر صاحب بجای دی چې موږ تاسو نه څه تپوسونه وکړو طارق جمال صاحب خوښه مو نه ده چې افتخار صاحب په خپله خپل زندګي باندې لږ روشني واچوي. افتخار صاحب یو داسې کرکټر دی یو داسې انسان دی چې دا کلو کتاب دی دا اجره ده ګپ شپ به لګو چای دي ګرمې ګرمې چای هم څکه او چې په زړه دې څه وي هغه ووایم ووایه بلکل اکثر لزه نیازي صاحب طارق خلک وایي چې تاسو کله نه دا شروع کړی ده او کله نه او کله شوق هم کله پیدا شو دا زه دا ګڼم چې د قدرت یو تقسیم دی هغه چې اچا رزق چېرته لیکلی دی هغه کې هغه شیزونه مچولی دي. فرض کړه که نیازي یو ډېر ښه ډایرکټر پاتې شوی دی یو ډېر ښه پروډیوسر پاتې شوی دی اوس هم ماشاءالله قابلیت خو خپل پځي نو داسې د آرټسټ چې کمی دا قدرت ولې چې د کور هغه نغری هم په دې کار بلیږي نو بس دی له همدا لین لیکلی او په دې کې هر څه هغه اچولي اوس لغونې الله تعالی زیاته مهرباني په ما په دې کړې ده چې ما شاعري هم کړې ده کوم هم همدا کرنګ فلمونه مې هم لیکلي ډرامې مې هم لیکلي دي کار مې هم کړی فلمونو کې مې هم کړی دی ډرامو کې مې هم کړی دی سټیج باندې مې هم کړی دی. ته خبره کې افتخار زه وایم چې د ډرامو خو موږ ته پته ده د فلم تجربه دې څنګه وه او دا تا څنګه وکړه چې دا فلم ته ولیکه حالانکې فلم بل شی دی بلکل او ټي وي بل شی دی نه دا لغونې په دې کې لغونې معمولي غونې فرق وي د هغه مخکې به چې کوم دی نو هغه یو هغه به لیکې یو څنګه مونږ هغه سین وایز یو کار نه کوو نیازي صاحب ون لاین به هغه ون لاین ته مونږ هلته دا وایو چې منظرنامه صحیح هغه کې منظرنامه او دا لغونې ډیسایډ شي چې دا به دا کوي دا به دا کوي هیرو داسې دی او داسې دی او دلته راځي او دا کوي او بیا دلته سکرین پلی شي افکورس هغه نه پس بیا مونږ په هماغه سینز چې کوم مونږ ډیسایډ کړي دي په هغه باندې بیا مونږ ډایلاګس او دا شیزونه لیکو. مونږ اصل کې دا سکرین چې کوم جوړ شوی دی هغه ورکوټ سکرین دی او که هغه غټ سکرین دی دا جوړ شوی دی اصلاح دپاره. مونږ خپل بچو ته څه ښایو کلاشنکوف اوچت کې مړې وکې اصل کې دا دې کار دپاره نه دی دا خلک ایجوکیټ کولو دپاره دی. همدا زموږ بچي چې کوم دلته په کوڅو کې ګرځي ګلي ډنډې کوي او یو بل ته کنځلې کوي نه د دوی په لاس کې قلم پکار دی دوی ته خپل خاورې سره خپل خلکو سره مینه پکاره ده. مونږ فلم او دا شیزونه خو واغسته لاس کې خو په کار یې نه پوهېږو چې کار څه کول پکار. افتخار صاحب تاسو ډېره ښه خبره وکړه خو ما خیال دی طارق جمال چې لغونې ملنګ جان پلم خاندي را خاندي ما خیال دی هلکه ملنګ جانه شایده د خلکو یخني شوې ده او دا پوړې چې دې هم ګرمې شي خو دومره یاره د دې پوړو ملنګ جانه دومره به هم نه ګرمېږي چې مونږ په ګاډه شو. ګوره خبره وره دا د ای وي ټي خیبر هغه دی چې دونه کلو میدان تاسو درکړی دی بس مونږ سره ګوره مونږ کس راغوښتی د ځان نه بلکل بلکل
شاهد جانا تیار یو ما کس راغوښتی بېغم اوسئ بس وایم چې خانان دي د خانانو بس وایم چې خانان دي ملنګان د پښتنو ملو کیروان دي ملنګان د پښتنو ملو کیروان دي د خانانو بس وایم چې خانان دي لا 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 hey! دا یو څو یاران که نه وي نو بیا به نه یم نه دا یو څو یاران که نه وي نو بیا به نه یم زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران ملنګان د پښتنو پلو کیروان دي ملنګان د پښتنو پلو کیروان دي د خانانو بس وایم چې خانان دي لا 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 وخت دلته چې قدم دی نو په خیال ږده وخت دلته چې قدم دی نو په خیال ده د دې خاورې بیا کړې بوټي یا شهیدان دي د دې خاورې وکړې بوټي یا شهیدان ملنګان د پښتنو پلو کیروان دي ملنګان د پښتنو پلو کیروان دي د خانانو بس وایم چې خانان دي مونږه هغسې د دې ځمکې یو لایق نه یو مونږه هغسې د دې ځمکې او لایق نه یو د دنیا کامونه ستوري یا د اسمان دي د دنیا کامونه ستوري یا د اسمان دي ملنګان د پښتنو ملو کیروان دي ملنګان د پښتنو ملو کیروان دي د خانانو بس وایم چې خانان دي د ښاغلو لیونې پیر دی د ښاغلو لیونې پیر دی د صابر یاران د مینې وقدردان دي د صابر یاران د مینې وقدردان دي ملنګان د پښتنو پلو کیروان دي ملنګان د پښتنو پلو کیروان
څنګه شته ډېر اعلی ډېر اعلی یار طارق جمال تا یو ډرامه خو ما سره هم کړې وه ازغي غالبا 2-3 ډرامې وې که نه ها او بیا د اوس یو فلم مونږ کار وکړو د یو دوست فلم مو دی ریونج آف دی ورتھلیس که نه افتخار صاحب هم په دې فلم کې تاسو هم وایي زه هم ریوینج آف د ورتھلیس مطلب دا دی چې او یو فلم هغه تاسو هم پکې وئ نو دا خبره مې ځکه وکړه چې ته ووایې چې زه هم پکې وم روف نگار صاحب راغلی عباس صاحب راغلی بالکل بالکل دوی نه بس وو بالکل عباس صاحب نن سبا د سکرین داسې ډېر لرې لرې چې دا ولې نه ټول لرې لرې خو نه مطلب الله یې د خیبر د شیشه سلامت ساتي آمین آمین هر وخت پکې مونږ او دا الحمدلله په خیبر د موسم یو سیریل روان دی د نهې پر چلیږي هغه نیمګړی ژوند نو په خیبر ژوندي یو ماشاءالله بالکل ډېر نو څه نن مطلب بیا آینده څه ذهن کې څه دي یاره آینده دا خو لکه دا الله پاک کار دی باقي ژوند خو خیر وي نو کار به کوو الله نه ډېر ژوند درکړي مطلب دا دی دا تاسو عمر څه دي جي تاسو عمر ګوره دا تپوس به نه کوې دا تپوس به نه کوې مطلب دا دی ماشاءالله مطلب دا وختي ما دا شاید مدنګ تعارف وکړو او جا زه ډېره بخښنه غواړم د دې نورو هنرمندو نه بالکل پکار نه کنه جی دا به شاید ملنګ په خپله وکړي ملنګ زه دا وایم ګوره ځان خو دې مشهور کړ او د چا د وجې چې مشهور یې د هغوی ډېر نوم نه اخلي نو زه وایم چې تدبیر په جنګلو کې دا موږ سره طبله باندې چې دی احمد ګل استاد احمد ګل استاد هارمونیم باندې دی رامبیل اختر جی واه ماشاءالله ډېر ښه جي ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر چامبیل هم دی چامبیل هم دی که نه چوکه راواشی که نه نو والله دا ټول وړه غواړي چې میدان ته خو څوک مطلب دا دی بیا به خلک وایي روخاني ډېر خراب سړی دی روخانه یو خبره به منې چې په دې پرخه کې په دې موسم کې که نه د طبلې پوړې چې دي که نه دا ډېر په مشکل کنټرول کې دي او دې احمد ګل کمال کړی چې لاره صاحب په کنټرول کې ساتلی دي کني بیا به د طبلې آواز دا زروم 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 هغسې به نه وه چې دا کوم په سور کې دی غږېږي که نه د طبلې په ایمان باندې پوهېږي چوکه راغشتې ده دا چوکه دا ولې دا ولې سوس زیاتې کړی دی د دې په چوکه باندې وخې دي خلک ګرموي نو پکار چې خلک پې وایي ارشد عباس صاحب یو هغه دی چې حجره کې خو ډېرې خبرې هم کېږي ډېرې مسلې هم پیش کېږي موږ ته خو دغسې په ایکټینګ کې په هغه کې کیریئر کې هم مسلې راځي د انسان په هغه کې د تھیټر نه چونکې ته واقفه سړی تھیټر د تاسو ډېر کلوز دی ریډ کړی هم دی ځکه والد صاحب د ستاسو تھیټر کې پاتې شوی دی عمر دراز خان هم او تاسو هم ټو سم ایکسټینټ پېښور کې خو هغسې تھیټر نشته خو سټیج ډرامو کې کالج د وختو ما سره هم تاسو یو پلی کړي ده داسې نور هم تھیټر نه چې وین یو شفټډ ټو ټي وي که نه نو what was the difference یعنی هغه فرق څه و د تھیټر او د ټلویزیون یای صاحب خبره داسې ده چې زما ابتدا خو شوې ده ریډیو نه چونکې زموږ والد صاحب الله دې وبخي خلیل خان بابا په ریډیو کې و ډراما آرټسټ و نو زمو د بچپن نه لکه زه کلي کې چې موږ کنو سوکنو کې نو زه تللوی شوی یم صحیح نو اجره کې یو ریډیو به پروت و نو ماشومان بیا نه پرېښول نو ما به خړ څادر ځان نه توک و او چې کوم ځای کې دا ګایاګانې به پرتې وې شاته به کېناستم خو ډرامه ما اورېده صحیح او بیا خپل تصور کې ما د دې چهرې جوړولې چې دا سړی به داسې دا سړی به داسې بیا وخت داسې راغو چې ریډیو ته زه رالم غالبا 58-59 دا کالو د ماشومانو پروګرام ته راغلی و هغې نه پر چل سو چل لکه ریډیو سره زمونږ واسطه شوه بیا د ریډیو نه پس لکه چې کله شعور ته راغو لوی شو
نو تھیټر بالکل سکول زمانه کې لکه هم ډرامو کې هم کار کولو او بیا د سکول نه پس چې لکه چونکې زما تھیټر سره مینه په دې وجه زما بابا د خدای وکړي هم د تھیټر هغه صحیح صحیح دغسې مشر عمر دراز خان هغه هم نو تھیټر سره زما مینه زیاته وه تھیټر نه پس لکه او تھیټر ما کولو او ریډیو دې کې ټلویزیون رالو صحیح فرق دا دی ریډیو کې ته تاثرات ورکې د آواز په ذریعه صحیح هلته ستا مخ څوک نه ویني بالکل بالکل چې ته څه ته په خپل آواز ښیې چې زه ظالم یم زه مینې کولو والی یم یا زه چې کوم قسم رول دی هلته د آواز تاثر ورکې صحیح او تھیټر باندې چې کوم دی ته ولاړې ته ستا باډي لینګویج خبره کوي صحیح آواز دومره آواز چې مخامخ ناست سړی ستا آواز هغه ته رسي لکه هغه یو حال کې آخري سړی چې هم ستا آواز صحیح اوري او ستا په خبره پوهېږي نو هغه ډرامې ډیلیوري لکه بل شانتې ده او بیا مایک ته چې راشي او ورسره ایکسپریشن هم راشي او ورسره باډي لینګویج هم راشي او ورسره ټولې خبرې چې کله راغونډې شي کاسټیوم هم راشي نو ټلویزیون صحیح که نه جي نو هلته بیا سلسله ده هلته ستا فیس ایکسپریشن هم دي ستا ډیلیوري هم ده ستا باډي لینګویج هم دی دا ټول چې دغه شي بیا فوټ ورک دی پکې نو دا ټلویزیون شو نو دې کې ډېر فرق دی یو خبره زه تاسو خبره باندې کنه ورته معلومات او خبره تاسو ته طارق صاحب ما سوري تاسو خبره مې لګولې هغه کړه ما دا خوش نصیبي ده چې دوی والد صاحب خلیل خان مرحوم صاحب سره ما په یو ډرامه کې هم کار کړی دی د اردو ډرامه وه عجب خان ما ته یاد شي او زه پکې د عجب خان کشر ورور ملک شهزاده جوړو مقصد ینګ ما هغه ما انګریزه چې دیزی نه 68 واقعه ده جی دا 68 کې کنه د اسلام آباد نه چکلالې نه دا ډرامه شوې اردو کې هغه کې خلیل خان صاحب او کامران یو اکټر او زمونږ د پېښور نه شیر محمد کامران صاحب هم هغه کې بیا هغې نه علاوه موږ سره یو ډېر لوی لیجنډري اکټر و بل هم هغه وحید الرحمان خدای دې پکې عجب خان جوړ شوی که نه نو مطلب ډېر کامران صاحب د انګریز رول کړی کامران صاحب د انګریز رول کړی او هغه یو جره کې سم ناست نو جی او بل کا کنه نو کوي خلک چې راځي انا کوم څه پکې ناست ګوره رؤف نگار چې دا کنه رؤف نگار ته چې مونږ موقع ورنه نو مونږ به موقع ورکوو که دی به موقع اخلي ګوره زه بخښنه غواړم جی 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 چې چېرته مشران خبرې کوي نو هلته کشران مغلي مونږ یې دومره زیات مشران کړو هیر وره کله چې د مشرانو او د کشرانو د سپلای ناپ یو شي نو بیا هغوی کې دا مشر کشر نه اول سوال وره د هغې بیا جواب راکړه ما تا ته دا وی چې ته د ایکټینګ سره ماشاءالله ته یو ډېر ښه ګورنمنټ جاب هم کوې نو دا دواړه ته څنګه مینج کړې مطلب دا خبره رښتیا ده چې دا ګورنمنټ سرونټ چې کوم دی دې کار نه کوي دې ټولو د ډرامې کوي نه ماما دا خبر نه ده ما نجیب صاحب سره کار کړی ټي وي کې او په خیبر باندې ما کار کړی دی فهمي سره صاحب سره مختلف پروډوسرونو سره خو د ټولو زمانو نه کوم چې کلم که ټي وي کې چې تکار مال ملو شوی دی نو اکثر ما ته دا ویلي شوي دي چې نګار ته خیر دی بچو ته بي شیپ کې راشه وایي سهار ته خپله ډیوټي وکړه وروسته کې راشه نو دا ما سره بیا چې کله آوټډور له تللي دي نو آوټډور له چې نو که 3 ورځې آوټډور دی نو ما تپوس کړی چې زما یو ورځې کار دی که نه 2 ورځې نو ما ته ویل چې یاره ستا یو ورځې کار دی ښه چې سر جي که سهار زما ریکارډینګ زه به د شپې راشم نو ما سره دا ښېګړه د پروډوسرانو کړې ده او کوي او په دې باندې لکه چې نو ګورنمنټ جام جاری دی او دا ډېر ضروري سوال و که نه ما ویې که نه مطلب چې ګورنمنټ سرونټ خو همیشه مطلب دا دی چې سر ځي او بس کار مار نشته افتخار قیصر صاحب ته دا وایم چې ماشاءالله تاسو ډېر ښه شاعري هم کوئ نو چې ته پښتو کې تاسو څه شعر ویر یا څه غزل یا څه هغه نه دي لیکلي ما د خیبر نه یو سیریل چلیدلی و زندان هغه کې نګار هم و د هغه ټایټل سانګ ما لیکلی و دلدل یو پلی چلیدلی وه د هغه ټایټل سانګ هم ما لیکلی و مقتل یو پلی چلیدلی وه د هغه ټایټل سانګ هم ما لیکلی و
او د پښتونیار کې هغه لیچو کې بنګړي او دا ولا ګل هغه چې کم کافي ردیف و دار دا خودکشه دماکه خو تا نه دی لیکلی الله دې نه کړي ما وی که ضرب اسب دی ویلی نو ما به لیکلی نو دا خودکشه دماکه او دا پتاسه او او مطلب دا نو دا یو ورځ به ګوره د پتاسو نه خبره به الوګانو ته راځي بیا به ته ټماټر بادرنګان دا ټول شیزونه که نه دا رو رو ټوله شاعري به انشاءالله په سبزی کې کېږي نه هسې عشرت عباس صاحب زه دا وایم چې دا کوم شاعران دي چې دا داسې قسمه شعر او شاعري کوي طارق صاحب بالکل په دې همیشه زه خو ډېر خفه کېږم پښتو ادب شرمۍ لګیا دي لکه دا ډېر مسکالونه راکوه داسې ګانې دي داسې الفاظ دي لکه شاعر خو د معاشرې یو داسې دغه انساني حساس انساني چې هغه معاشرې ته سبق ښیي دا خو نه ده که نه لکه تاسو ګورئ پښتو کې زمونږ حمزه بابا دی سمندر بابا دی رحمان بابا دی خوشحال بابا دی هر چا کلام چې تاسو وګورئ نو هغه ځان دپاره ځکه خو ژوندي دي سلګا کلونه تېر شي او خوشحال ژوندی دی رحمان ژوندی دی دی دا خلک چې کوم دي دا توکبنده خلک دي پوه شئ که نه تاوې زه به لاړ شم زه به تاله زه راشم داسې شاعري ده لاړ شم راشم ستاسو دا خبره زه شاید ملنګه تا چې د پتاسې متاسې ولا خو څه ویلې زه نو بیا موږ ته داسې یو خشته غوندې څه ووایه چې دا محفل لږه یخني زیاته شوې ده دا محفل لږ ګرم شي لږ دې سموسو مموسو نه مو باسه لمپسا په مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم چې د زړه وینې مسکې هردم پسا زه رحمان په خپله ګرم یم چې مین یمه
طارق جمال دا ملنګ چې د منځ کې یو پیس د یو فارسی سندرې راواخستو نو فارسی ما ته نه راته هو ما به بدایل بروم با کې ما با مزار ګرځم لکه خوار وزار کدا خو چې مولا محمد جان مو ویل چې ګرځم لکه خوار وزار اسلام ګل یو ځل خو ته پاسې دی خو دې ځل ته ما ډېر سوچ کوو چې ولې نه پاسې دی هغه ته که نه داسې کار ځکه چې تنګړې نه به ټوپ کو چې ډول ته به ټوپ کو نو بعد بیا تنګړې نه بل څه جوړ شول او پاسېږم به خو یو خامي ده دا چې زه کونسلر یم که نه مبارک کونسلر یم نو بیا به خلک وایي چې کونسلر یم ګډي خو نه لکه دا فن دی هغه په خپل ځای دی دا په خپل ځای دی موږ فنکاران یو اول فنکاران یو بیا کونسلران یو نه نو چې ته ګوره کونسلر شوې او تا د هغې نه انکار وکړو نو دا به ته څنګه ته به د عوامو څه خدمت وکړې نه ته دا به هم کوو هغه به هم کوو نه یو کار زما په ژوند کې صرف دوه شوق وو جی جی که نه یو ایکټینګ او یو خدمت او په خدای یقین وکوئ چې زه صرف خدمت له راوتی یم او د خلکو خدمت به کوم څنګه ما له خلکو ووټ راکړی دا زه الله دې کامیابه کړم ماشاءالله طارق جمال زمونږ یقین دلته به دی زه یو خبره در سره شیر کړم زه په وزیرستان کې وم سخته د جون جولای میاشت وه نو مونږ هغه بس ډرایور چې وکړو مونږ سره روان و په لاره یو ځای کې مونږ ورته وویل چې یاره لمانځه ته بس ودروه چې مونږ منځونه وکړو څه اوبه وڅښو که نه نو خلک په اودسو لګیا دي هغه کوي لګیا دي چې دې منځ کې د ډول اواز یې واورېدو ډرایور پاسېدو هلته یې اتڼ شروع کړو که نه چې ډول څنګه تیزېدو دغسې د ډرایور هغه اتڼ تیزېدو یو وخت راغی چې بېهوشه شو ځکه ستړی مو ګرمي مو واله نو زه په اسلام ګل دا یارېدم هلکه خیال کوه ګورې دا ډول دومره ګرم مشران دي معمولي به افتخار کیسر صاحب افتخار کیسر صاحب نه وختي داسې دا ما سره سلیم شوق ناست دی دله هر قسمه ژبه ولري یقین وکړې یو سیریل ما کوم خیبر دپاره صحیح هغې کې دا معافي غواړم د اجراګانو دا ژبه بل شاني دوی څه عجیبه غوندې ژبه یې ځان له جوړه کړي نو هغه ماله نه دله ډېره ښه ژبه ورتله د هغوی نو د دې څه هغه د سلیم شوق هغه ژبه تا څه عجیبه غوندې ویله مړخ پلوه دی او فلانکې ډینګی زه خو حیران و پریشانه شوم چې دا لا څنګه ژبه ده نو سر جی بس هغه سیریل ستاسو د خیره تاسو مطلب دی چې هغه ډایرکټ کړی و نو هلته زمونږ سره زمونږ یو ملګری جي سجاد خلیل صاحب نو دا ژبې په باره کې هغه زما ډېره رهنمایي کړې وه جي ښه تا د هغه نه زده کړې ما د هغه ژبه کې مو استاد هغه جي هغه مشر و جي سجاد خلیل صاحب ماشاءالله مشر استاد پته ونه لګېده نو ځکه نه څه ووایه ته هم څه ووایه که نه موږ به درته تپوس نه کوو ماشاءالله تاسو سینیر ناست یې او سینیر جونیر پرېږده بس چې څه دې خوښ یې ته ووایه والله زما په زړه کې خو ډېر ارمان و چې یار هغه به کومه ورځ وي چې زه به ماما سره او کاکا سره په یو ځای کښېنم ولې چې زه تقریبا ماشاءالله اووه اته کاله ومه چې زما پلار ټي وي راوړی نو به څنګه چې هغه ټي وي ولګولو نو هغه کې یو پروګرام چلیدو لګیا و اب میں بولوں کہ نہ بولوں او بیا هغه نه پس یوه ډرامه شروع شوه پښتو نو هغه کې یو کسي چې ډېر وراني او وایي روښانه ډېر وران سړی دی نو هغه وخت زما اووه اته کاله عمر و دا څه دی او جی او نو دا اووه اتو کالو ماما او دا کاکا نه بس موږ ماما او کاک ګوره سلیم شوق موږ منو او جی او نه ماشاءالله موږ منو او ته اوس هم موږ ته ماشوم یې ځکه خو زه سر ته ناست یم ته خپو ته ناست بلکل صحیح ده بلکل نو زه منم الله دې ستا عزت وکړي نو ما دا وی چې یاره که څه پړه بل څه ارماني نه بس همدا مې ارمان و جي چې دا خیبر کې دا زما ارمان پوره شو دا الله وایي نور هم ارمان پوره کړي او که څه هغې مغې ته رډه کېږي ګانې مانې ته نه جي بس هغه استاد محترم ډېر ښکلی اواز دی او ډېرې بهترینې سندرې وایي لګیا دی اشرت عباس صاحب دا فلم له ولې تاسو ډېر اهمیت نه ورکوئ حالانکې فلم خو ډېر سټرانګ میډیا ده او زمونږ ډېر کتونکي چې کوم دي پړه لیکه نه یادوم تعلیم یافته نه یادوم خو دا عام خلک چې کوم دي زمونږ عوام
دوی دا فلمونه ګوري او په 1500 روپۍ ټکټ هم اخلي. طارق جان خبره داسې ده چې زه فلم لاین ته نیم تللی یک دو فلمونو کې مې کار کړی دی خو هغې وجه دا وه چې یو خو زه زما ملازمت و دلته کې او د کور ذمهواریانې وې او سره د دې الحمدلله ما په ټلویزیون کې زه ښه ما مصروف وخت تېر کړی دی ډېر ښه مصروف وخت تېر کړی دی او ټلویزیون موږ له ډېر عزت را کړی دی. بالکل ته سوچ وکړه چې دا نن 440 کاله وشو یا 43 کاله وشو موږ په سکرین راځو. بالکل نو دا د الله تعالی ډېر کرم و چې سره د دې چې خپل سروس هم جاري و ټلویزیون هم و ریډیو هم و تیټر هم و نو فلم ته زه وزګار ورته نه وي او که نه زړه دې نه غواړي. نه خبره دا نه وه ما تاسو ته وکړه چې ملازمت و بل مشر لالا لګیا و نو دلته کې زه ښه خبره زه مخکې ورځو کې ډېره زیات پر فلمونو باندې تنقید کېدو او ډېر غټ غټ پویان ناست وو محفل کې چې دا زمونږ کلتور او زمونږ تهذیب نه دی داسې دی او ما ته وایي څوک رالل هغه ډېر ښه لیکوال و نوم یې زه نه اخلم هغه وایي ما له څوک رالل چې ما ته وایي چې یاره د فلم کهاني ته ولیکه کیسې ولیکه وایي ما ورته وایي زه به په قلم کې دا ګنده نالی اوبه اچوم نو بیا به زه فلم هغه لیکم. خیر دا خو هغه نه نو ما ورته صرف دونه وویې نو میسر جي بیا تاسو څنګه د هغوی نه ښه توقع چې تاسو غوندې ښه رایټران دا بد ګڼي چې یاره موږ د فلم سټوري ولیکو نو فلم کې به مطلب ښه والی څنګه راځي څنګه چې افتخار وویې چې یاره ما فلمونه لیکلو او هغسې بدګل بیا هغه کول نه نو ښه لیکوال دویم چې راشي نو فلم یو ډېره ښه هغه دی خلک یې ګوري. یاره جي خبر داسې ده فلم چونکې د تفریح یو ذریعه ده نو که فلم لکه د ډرامې جوړ شي نو بیا فلم څوک نه ګوري هغې خپل یو سلسله ده چې یو سړی سینما هال کې کینی هغه تفریح غواړي چې هغې کې کامیډي وي په هغې کې هغه ته ګانا هم واوري په هغې کې هغه نور څه وګوري لکه دا ټیک خبره ده چې فلمونو کې خو زه به دا ووایم چې دا څه فلمونو کې ښایي خو دا معاشره کې کېږي لګیا دي که نه تاسو آی دن اخباراتو کې وګورئ هلک پاسېدو پلار یې ووژلو رور پاسېدو رور یې مړ کو او دا زنګ د پښتون معاشره کې ډېر زیات دي ځکه جایداد دی ځمکه ده که نه جي هم د ځمکو په سر د جایدادونو په سر دا کیسې کېږي پلار جمدی دی زامن واده دي عیسه غواړي پلار یې زه لا ژوندی یم په پلار ګزار وکړي شتبا صاحب ستاسو په خوله خبره ده ظاهره ده دې کې تاسو هم وایي خو زه به لږ غوندې درنه وړاندې شم یو سیکنډ لپاره چې فلمونه چې کومو فلمونو ذکر تاسو اوس کوئ که نه دا ناپید دي دا ایگزسټ کوي نه نن سبا چې کوم نوی لاټ راغلی دی ډېر انوویټډ دی ایجوکیټډ دی هغه دی او هغوی چې دا ډېر ښه فلمونه لیکي خو بدقسمتي دا ده چې میجارټي چې زمونږ کوم سینما هالونه او په مارکیټونو کې په شادي هالونو کې بدل شول نو څوک اړه نه نیسي یو بل طرف ته دا دی چې تاسو د میډیا کې دا خبرنامې وګورئ که نه دا هم فلمونه دي انډین ګانې هم پکې را چلېږي لګیا وي تھرل هم ښایي هر څه ښایي که نه مقصد مې دا دی چې یو وخت کې چا څه خبره کوله نو هغه ډائریکټر ورته کوي چې یاره جو لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ تو یہی چیز مانگتے ہیں میں اسی کے لیے بناتا ہوں دا مائنڈ سیٹ چې دی زمونږ د پوره من حیث القوم دغه دی مونږ خپل کتارسس په د فلمو په ذریعه کوو لګیا یو چې دا مړي دي او دا دي او دا غلط خبره ده خو لیکن نن سبا چې دا نوی لاټ راغلی دی کراچۍ نه دوی ډېر ښه فلمونه جوړی لګیا دي او ګریجولي به اوس نور هم دغسې راځي او دې نه اول فلم انډسټري تاسو ته هم پته شته افتخار صاحب ما نه زیاته پته تاسو ته هم ده چې د جاهلانو د انپړو خلکو په لاس کې وه ما ګوره نیایي صاحب ما هم دا خبره کوله پهله خبره خو دا ده چې مونږ چې کوم فلم جوړو یا د مونږ انډسټرۍ کې چې کوم فلمونه جوړېږي آیا هغه د نورو ملکونو فلمونو سره څه لږ غوندې د ودرېدو دي دا ورسره ملکونه دي د هغوی فلمونه هم راځي که نه هالیوډ فلمونه هم راځي که نه
تاسو ټاپکس د هغې وګورئ دلته خو بس هم یوه خبره ده اجره ده تربورولي ده مونږ دا شی دومره بلډ اپ کړی دی چې هر سړی بس ماشوم دا سوچ کوي چې ځوان شمه کله به تره ولم او کله به پلار ولم مونږ خو خلکو ته دا ښولی دي آیا تاسو دا وګورئ نور تاسو انډسټریانې وګورئ د نور خلکو ټاپکس وګورئ د نور خلکو فلمونه وګورئ هغه څه داسې دي یو کمره کې فلم جوړ شوی دی یار یو کس دی پکې صحیح پوره فلم لګیا چیرې 2.5 घंटे او سړی ورته ناست دي هغه هم فلمونه وکړه زه یعنی کور سره سړی کتی شي میکنس ګوډ تاسو خپل کور سره کتی شي پاکستانی هغه فلمونه مو قیدی و حسرت و دا نایلا و دا ټول دغه سي فلمونه و چې تاسو فیملی سره کتل اصل کې خبره دا ده چې مونږ خدا وایو کنه چې دا خلک چې کم دي دا خوښي خلک نور څه خوښ کی تاسو چې دال پخ کړی دي او نور څه په بازار کې ملاویږي نه نو بس دال خو به خوري بیا تاسو چېرته یاره یو فلم جوړېږي نه تاسو ولیکلو دلته نکاح ده او دا دي او دا دي او دا دي پروډوسر پې پیسې نه لګوي دا خبره ده پښتو فلم کېږي لګیا پښتو پنجابی دواړو هم دا حل دی یار زه به یو خبره وکړم نه جی جی د ای وي ټي خیبر دا شیشه چې کوم ده که نه نو دې خلکو له دومره شعور ورکړو چې یاره دا تربګنۍ دا دشمنۍ دا ښه شی نه دی تعلیم ښه شی دی د مور پلار عزت ښه شی دی نو فلم هر یو سړی نه ګوري ځکه چې فلم باندې پیسې لګي ای وي ټي خیبر چې کوم دی هغه مطلب دا خلکو له شعور ورکړ کور په کور باندې هغوی مطلب دا دا هر څه هغه کړي دي او خلک یې ایجوکیټ کړل خلکو ته یې تعلیم ورکړه چې مطلب دا چې تعلیم ښه شی دی د زنانو تعلیم ښه شی دی چې دا زنانه سبا خپل کور ته ځي نو دې ته به دا پرابلم وي چې هغې لږ سبق ویلي الحمدلله زموږ پښتنې چې کوم دي هغوی د قرآن سره سره د سکول سبق هم وایي او شکر الحمدلله په ښه نوکرو باندې لګیا نوکرۍ هم کوي دا بد کار نه دی په دې زه هغه نه ګڼم زما خپله خور ده هغه مطلب دا ټیک ټاک جاب کوي او یقینو کې ویل نه دي په کار خو زه دا وایم چې 2.5 لکه روپۍ هغه تنخواه اخلي دا سبق ویلی شوی دی نو ای وي ټي خیبر چې کوم دی مونږ فلم پرېږده فلم چې کوم دی فلم څوک ګوري فلم یا رکشې ډرایور ګوري یا ډرایور ګوري هغه د هغې ډرایور ګوري د ویګن ګوره ما په شروع کې طارق جمال یو خبره کړه چې سکرین جوړه شوې اصلاح دپاره ده د معاشرې اصلاح دپاره جوړه شوې ده د خلکو پوهه دپاره جوړه شوې ده ایجوکیشن دپاره جوړه شوې ده همدردیانو احساس دپاره جوړه شوې ده مونږ چې یوز کوو غلط نو هغه چې افتخار صاحب آ کردار خو ای وي ټي خیبر اداکاری لګیا دی که نه بالکل مقصد مې دا دی چې اوس به راشو تاسو د زندگی په حوالې سره د ډرامې هم او بحیثیت د لیکوال هم و خیبر سره هم تاسو کار کړی دی په نورو چینلو هم تاسو کار کړی دی او ملټي لینګویج هم دی افتخار صاحب اردو کې هم کار کړی پښتو کې هم کار کړی هندکو کې هم کار کړی دی نو د دوی یو وجہ شهرت چې کوم هغه نوازش بڑھ پتر اب میں بولوں کہ نہ بولوں نو یو سو حرفیاں بوتے واورو تاسو ټولو اجازت ہی کنا حرفیاں خو بزوے ما جی جی خو ډیر ساتو شو جی چه بنس کله بس چه راضی لګیا چه راضی او که ته کول سره یو مونږ ته تشنه هسیو او بیا د کسانانو کونسلر دی پټي کې کرل هم شته او ریبل هم شته بیا هم پکې څه نشته زی جی بسم الله دا خیر دا مونږ منو ګپ لګو لګیا یو او زه یریږم چېرته را باندې چرګه وخوري یا کلیوالو نه چېرته پټه کړی دي نه یاره خو د اردو شی او اردو کې د هغه څه بیل خوند دی پښتو کې خو بس هغه ویل کېږي نه ویم خو په اردو کې خو بس یو خبره د به وکړو په هغه کې یو حرفي به ووایم دا خو زړه خو بس دې ټایم کار کوي هغه وا چې هغه ما داسې ویل چې واسکټ پہنے کوٹ لگے
कामों की सियालकोट लगे, वाह, इतनी हड्डियां कीमे में कि कोफ्ता भी अखरोट लगे। वाह। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलो बोलो, ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه. افتخار باقي صاحب نیازي یو ډرامه وه ها؟ چې په یو شپه کې مو لیکلې وه، په هغې کې ایکټینګ هم تاسو کړې. او چې هغه رڼا که ډیوه څه نه نام د هغه نوم و ډیوه. ډیوه. هغه تاسو سره وغوښتم او هغه کې تاسو ویل چېرې زما داسې والد صاحب و، الله دې وبخي، او داسې یو استاد افتخار و. نو هغه بیا هغه پلی مونږه 50 منټو پلی وه او مونږ هم یوه شپه کې لیکلی وه. نیازي صاحب کور کې ناست وم بس، او محمد حسین را سره و، بس ما به ویل او هغه به لیکل. سهار هم هغه ډرامه پوره کړه. نیازي صاحب ته مې وویل نن به یې کوو که د سبا یې وکړو. نیازي صاحب وویل ګورو. یو ورځ یې پکې راکړه او په دویم ورځ بیا مونږ ریکارډ کړې وه. هغه څه 15 که شپږ ځله چلېدلی وه په ټي وي ښه چلېدلې وه. پنځه شپږ ځله. ماشاءالله. نه ستا په لیاقت او قابلیت باندې موږ هېڅ شک نشته. نه که تاسو کوئ هم شک نو خیر دی، زما په بورډ کې ریکارډ موجود دی. شک موږ نه کوو، خو شاید ملنګ وختي راسې ناست دی او ستا هم یخني شوې ده د یار چای راتلو راتلو پورې. ملنګ یو کار خو که یار، دا خو د یو ټون سندره تاسو پرفارم که که نه، لږ مهرباني وکړئ چېرته زاړه فلمونه راشه او راشه خوش میدان دی یا سلګی مې راړې روح مې روان دی او یا بیا داسې د خیال لالا سخت ښکلې غوندې یو سندره شه پکې یار. ستا د سترګو بله واخلمه جانانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه زما. ستا د سترګو بله واخلمه جانانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه. د یو زړګي نه او بل ته لار وي، د یو زړګي نه او بل ته لار وي، چې زما خوښي ستا به ولي بدي شمه و جانانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه زما. ستا د سترګو بله واخلمه جانانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه زما، و د زړه
ما درته وي پوره بنا کې ما درته وي پوره بنا دا یارانې خبرې ډېرې ګرانې بنا وجانانا زما ودزله قرار راشه مهربانه زما ستا د سترګو بله واخلم جانانه زما ودزله قرار راشه مهربانه زما ودزله قرار راشه خوشحاله شوې ګوره ګپ اوس چرته غاښونه مې ګرم شول چې خو دې وکړه که نه چې مې چرته سکلې ها ده ها ها د اسلام ګل کونسلر دی وره خار کیسر نه دی اسلام ګل دی دا چې به سحر راځي دا خدای دې خیر وکړي هسې مطلب دا د خیال صاحب دا غزل مونږ اورېده الله دې هغوی له ډېر ژوند ورکړي داسې فنکاران ډېر کم پیدا کېږي بالکل بالکل عشرت عباس مطلب د هغه په فن باندې به موږ هېڅ خبره نه کوو ولې چې هغه شهنشاه غزل دی. غزل نه خیال لالا ډېر لوی کنټریبیوشن دی په ډېر زیات الله دې وله ژوند ورکړي الله دې وله عمر ورکړي صحت دی ولا دا کمپوزیشن هم د رفیق شینواری صاحب و خدای دې او د دوی پوره یو جنتونه ټیم و. ورکړي. آهو مطلب دا هغه سندرې دي چې دا موږ نه هېرېږي دا سدابهار سدابهار سندرې نو ځینې عزیز صاحب څه شته نو نور خو څه داسې ډېرې خبرې نشته خو یو څو خبرې نیازي صاحب هغه خبره لږ راته واوروئ جی 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 چې ستاسو ګلې سنګم کولو ځنګل کې اور ولګېدو واه موږ یو ډرامه وه ښه جي د ایبټاباد د شیروان د چیړ د ونو ځنګل و نو هغې کې سین څه داسې و چې د افتخار کیسر صاحب بیګم صاحبه غیب شي ځنګل کې ښه نو جرګه کېني دی د هغې خانه بدوشانو هغه څه ورته وایي مشري نو اعلان وشي چې بھائی مشلونه بل کوي او ځئ چې ځنګل کې دا هغه تلاش کو دی ملک صاحب کور والا ویې لټو نو اوس موږ سره اقصد خو مشلونه نو خو موږ دومره پوه هم نه لرله نو موږ څه وکړل چې د هغه د چیړ هغه نه مو لرګي رامات کړل ټایرونه مو راوړل مو ولګول اور مو ورته کو اور چې مو ورته کو چې روان شو هغه خو ربړ و اب لاندې سکېدو موږ مخته روان یو شاته اور لګیا ده شاته اور رشیدات صاحب خیال شو هغه کوي چې ظالمانو هلته مور بل دی ډرامه په ځي پاتې شو هر سړي ډنډه اخیستي و اور مړی نور بل څه سورس نو خو الله ډېر فضل وکړو چې هغه بچ شوې څنګه چې دعوه کې مړ کېدې ما په ژوند کې پهلا ځل داسې جړلی و یعنې ما ځان کنټرول کولو بس زما جړا نه ودرېده ولې چې طارق جمال یو سین کولو مونږ سره یو زما خیال دی هغه سین او باران شوی او د خټو نه ډک ده غر چې کوم هغه د خټو او سلیپري پکې ډېره زیاته وه بلکل داسې و او لاندې دومره جوره وه چې یا الله توبه او دا وښویدو اوس دا چې وښویدو او دا روان دی باقاعده صفا داسې ښکاري چې بس دا او که پرېوتی و نو الله که د دا بدن هم راته میلاو شوی ډېر عجیبه غوندې حل و نو ده پسې ما منډه کړه نو زه هم په خوایدو شوم او ما لاس کې څادر نیولی و زما کوشش دا و چې دته ورولم صحیح نو په دې کې دا هلته غوندې ایثار شو ایثار چې شو نو بس زما جړا شروع شو زه شکر دی چې الله فضل وکړو دا هغه ستا مینه وه موږ سره اتلې وه ورځ ښه نیازي صاحب موږ خبرې خو ډېرې وکړې خو زما یو عادت دی چې زه په دې خپل پروګرام کې د مسافرو خامخا ذکر کوم نو زه خو وایم چې په آخر کې به موږ به اجازت هم واخلو او یو ښکلې ښکلې ټپې د مسافرو لپاره مزېدار ووایي چې دا مسافر هم موږ سره د اوجرې خوند واخلي خو ټپو نه مخکې به یو کار کوو جي بیا خو پروګرام بس په ختمېدو دی انشاءالله په دې سندره باندې بس کرالمي نو یو ناره به ولګو
ټول بوای زنده‌باد پاکستان. ګرانو کتونکو دې سره زموږ دا پروګرام په اختتام ورسېدو او ان شاء الله تعالی که ژوندونو نو موږ به دوباره په دغې ورځ په دغه وخت باندې تاسو په خدمت کې حاضرېږو. امید لرو چې تاسو به زموږ انتظار کوئ. د خدای په امان او مایک ورکوم ملنګ جان ته جي. بسم الله. مسافرین په خیر راغلي د مزدورین په خیر راغلي هم یاره دوبین په خیر راغلي نو اوس به د یاره زه تندې خو ښکلومه علمه دا خو ناچاري وي چې بل وطن کې زندګي وي او خوخه د چا مسافر وینو دا مجبوري وي چې پردیس کې ژوند کوي نه یا مور ستا خپو لاندې جنت دی الله درکړی ډېر عزت دی او څومره ښایسته محبت دی نو ستا دعاګانې اسمان نه لړزوي نه یا مسافره الله دې خپله وطن ته راول مینا یا مسافره یا مسافره وی الله دې خپله وطن ته راول مینا یا مسافره ټول مسافر کلی ته راغلو یا مسافره یا یار خفه دی او یا د کس نه ناراضي نه یا مسافره وی الله دې خپله وطن ته راول مینا یا مسافره مسافر ما وجنې خاونده مسافر ما وجنې خاونده پزن کدن کې دا وطن ارمان کوینا پزن کدن کې دا وطن ارمان کوینا یا مسافر وې